السلام علیکم. زیاتره مرګل دا پښتنه کوي چې منګه د وینټډ باندې کم شي ډیر زیات خلکو نو ګوره یوازې وینټډ مرانی سي دا وینټډ چې د وینټډ پالیسی ورځ تر ورځې سختيږي او اوس خو پالیسی ډیر زیات سخت شوی کته سو ګوري په وینټډ باندې سبا تاسو بالکل د برانډ چې اوریجنل برانډ تاسو نو اپروول تاسو نشي خرڅولای که د برانډ کاپی راولای هغه په کې څنګه اپلوډ کړي ډایرکټ د اکاونټ بلاک کړي مخکې پالیسی لګ نرم و وینټډ دومره سختی نه کوله ډیر لکانو پکې د مختلف برانډونو کاپی نه خرڅ کړي او خرڅ شوی پکې لیکن اوس بالکل پالیسی سخت شوی د زما ډیر مرګلي چې کانټیکټ کوي اکثر ماته وي چې موږ سره پلانې برانډ او سینه پری دی اپروول غواړي او کاپی خو بيخي نه پری دی موږ سره دی سره سور کو نو چې بار تاسو ته مایوي چې کلم پروډکټ اخلي نو کسر اول دا اګریمنت کوي چې کورو کې د سیس پوجا باندې زما اکاونټ بلاک شنو پروډکټ به واپس اخلي خو تاسو نه منله اوس ډیر لکانو سره چې دی مختلف پروډکټ پراته دي ډېر پیسې په باندې کړې دي او څه خرڅول نشي دا غي وجه دغه چې وینټ درست روزه پالیسی سختي اول سره کې دومره سختي نه کوله خو سختي ډېر زیات راغستي نو یوازې په وینټډ باندې کار مکوئ په ای بی باندې کار شروع کړئ ټیک ټاک شو باندې کار شروع کړئ او پروډکټ چې کوم د زخمه هغه پروډکټ ځان تر غواړي زه ته مختلف پروډکټ هم په مختلف هولسیل ویب سټ کې هغه غواړي هغه تاسو هم په ټیک ټاک خرڅوي شي هم په ای بی خرڅوي شي هم په وینټډ باندې خرڅوي شي بغیر د کم قسم ایرې نه ډایرکټ تاسو خرڅول شي هیڅ قسم تاسو نه اپروول نه غواړي ځکه دا لوکل پروډکټ د زخمه دا تاسو ته ګټه کوي شي د تاسو په امیزون خرڅوي شي په ای بی خرڅوي شي په ټیک ټاک خرڅوي شي په وینټډ خرڅوي شي په فیسبوک مارکیټ پلیس کې خرڅوي شي دین علاوه چې نور موږ سره کم ډیپ نمونه دی داسې نور کم اپ دی یا فرانسې کمالکانو سیږي نو لبانکو وغیرہ په ټولو کې تاسو خرڅول شي نو هغه پروډکټ راغواړي چې هغه تاسو پوهیږئ تاسو ته مشکل نه جوړي د برانډ کاپی نه راغواړي او نن سبا چې د وینټډ ډیر سختي راغسته او دغه د برانډ کاپی نه چې د اصل په وینټډ خرڅې دي هغه مو سختي راغسته تاسو باندې ټول بوج کیږي دغه څه نه ځانته مرغ غواړي نور داسې ویډیو لپاره فالو ضرور کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.